ستړي مشي ملګرو. دا زمونږه پنځمه ناسته ده د میډیټیشن، او نن د پاره زمونږه چې کوم سکالو ده د دې ناستې هغه د ابزرور او ابزرد، کتونکي او کتیدونکي. نو دا خو ډېره اوږده موضوع ده، په دې باندې به زمونږه میډیټیشنز، زمونږه ناستې، زمونږه وراسي به پرې رواني. خو نن به ورته لږ پام وکړو د یو مثال په ذریعه باندې. د کتونکي او د کتیدونکي، د ابزرور او د ابزرو چې دا کوم بیلتون دی، دا په غم ښادۍ کې، په عام ژوند کې دومره ستونزمن نه دی، خو د سوچ په لیول باندې د بیخي ستونزمن دی. نو د مثال په توګه باندې که ته ووایې چې زه ابزرور یم، زه کتونکی یم، او دا ونه چې کوم ده دې ته زه ګورم، دا کتلی کېږي، دا ابزرو ده، نو هغې سره دومره فرق نه پیدا کېږي. دغسې که په وجود باندې تبه راشي او هغې کې ته ووایې چې په ما باندې تبه راغلې ده، یعنې زه ابزرور یم، او تبه چې کوم ده نو هغه ابزرو ده، هغې ته زه ګورم چې په ما راغلې ده. نو دا تا بیلتون وکړو، خو دا بیلتون چې کوم دی نو د دې بیلتون دپاره وجود بندوبست کړی دی. که ته ولې دا نوم ورم کې، نو وجود چې کوم دی هغې پروا نه کوي، ایمیون سیسټم په تبه باندې کار وکړي او هغه په ورځ دوه کې ختمه کړي، په درې کې. خو د هغې وجه دا ده چې د تبې دپاره که وجود دا کار نه دی کړی او د بیلتون د اغیزه په دغه نوم ورکولو باندې ډیره وي، نو بیا به وجود چې کوم دی نو د تبې د لاسه مړ کېدی. نو د کومو څیزونو نه چې وجود مري، نو هلته وجود بندوبست کړی دی او د بیلتون نه متاثره کېږي تر ډېره حده. اوس راځو هغه څیزونو ته کوم ځای کې چې بیلتون چې کوم دی هغه ډېرې خطرناکې اغیزې لري. د مثال په توګه باندې غوسه به راواخلو، چې موږ وایو موږ له غوسه راله، نو د دې نوم ورکولو سره چې کوم سیسټم دی زموږه، دا غوسه په سوچ کې، په احساس کې یو ډس آرډر دی، لکه څنګه چې تبه په وجود کې ډس آرډر دی. نو کله چې موږ له غوسه راشي او موږ وایو چې موږ له غوسه راله، دې له موږ نوم ورکړو، نو سیسټم د دې نه بې پامه شي. یعنی مونږه د ابزرور سوچ، د ابزرور حیثیت هم واخیسته، او غوسه په سوچ کې جوړه ده، هغې د ابزرد حیثیت واخیسته. نو اوس به سوچ لګیایي، کوشش به کوي، ابزرور به لګیایي چې دا ابزرد نه ځان خلاص کړي. نو دا پروسس د دې په مخه بدله شوه، خبره ورانه شوه. نو په دې وجه باندې دا بیلتون چې کوم دی دا ډېرې خطرناکې اغیزې لري. دغسې چې په تا باندې یېره راله، نو که تا هغې له نوم ورکړو چې په ما یېره راله، او هغه ایز ا پروسس ته ونه وینې، یعنې د ابزرور او د ابزرو، د کتونکي او د کتیدونکي دا فرق، دا بیلتون ختم نشي په ژوره لیدنه کې، نو هغې له به ستونزې جوړېږي. د دې مثال داسې دی چې لکه که تبې له موږ نوم ورکړو او د دې نوم ورکولو سره د ایمیون سیسټم پام بدلېدی، نو د دې تبې نه به موږ په دوه درې ورځو کې مړه کېدی. نو د کومو څیزونو نه چې د وجود مرګ زرو ایمیجیټ و، نو هلته چې کوم دی نو د ارتقایي عمل کې سیسټم د هغې بندوبست کړی دی، او د بیلتون اغیزې، بیلتون یې هغسې اغیزې ته نه دی پرېښی د سروایول په وجه. چونکې د غوسې نه او د یرې نه انسان زر نه مري، دا په سوچ کې ډس آرډر دی، په سیسټم کې ډس آرډر دی، په سیسټم کې ورانې دی، خو وجود ته زر نه مري.
نو په هغې وجه باندې سیستم په هغې باندې مټ سس کړی دی او په زرګونه کاله وشو چې انسان د دې نه بې پامه شوی دی او دغه د کتونکي او د کتیدونکي چې دا کم بیلتون دی هغه مناسب ګڼلی دی په هغې وجه باندې غوسه لالچ یره حسد دی بیا جالې جوړې کړي دي او د هغې نه انسان چې کوم دی نو په کړاو اخته دی په غم باندې اورېدلی دی په پسخاک باندې اخته دی نو په دې میډیټیشن کې تاسو دا ولیدل یا هیله ده چې تاسو ولیدلی په خپل ځان کې چې د کتونکي او د کتیدونکي چې کوم بیلتون دی د ابزرور او د ابزرved دا د غم خاده تر لیوله پورې زما او د ونې ترمنځه زما او د بل انسان ترمنځه دا بیلتون چې کوم دی دا دومره ژورې اغیزې نه لري پام ورته پکار دی خو که دغه بیلتون د سوچ په لیول باندې موجودي چې زه ابزرور یم او زما یره چې کوم ده هغه ابزرved ده زه ابزرور یم او زما غوسه چې کوم ده هغه ابزرved ده نو بیا دغه بیلتون چې کوم دی نو ستونزې جوړوي نو میډیټیشن دا اویرنس دی دا خبرداری دی چې ته په سوچ کې دغه کګلیچونه چې کوم دي هغه ووینې او هغه یو غونډ منډ پروسس په توګه ووینې او د ابزرور او د ابزرved د بیلتون نه ایسته لاړ شي پورته لاړ شي بیانډ لاړ شي هغه په انګریزي کې ورته ټکی وایي چې ترانسنډ شي کله چې د ابزرور او د ابزرved د کتونکي او د کتیدونکي ترمنځ چې کوم بیلتون دی د هغې پولې ته کراس کړي په ژوره لیدنه کې نو بیا به ستا د غم مزی غوڅ شي بیا به ته په دې پوه شې چې د ونې او زما ترمنځ چې کوم د ابزرور او د ابزرved بیلتون دی په هغې کې هم ډېره باریکي ده په هغې کې هم ډېر نزاکتونه دي او د ابزرور او د ابزرved د بیلتون دا کیسه چې ده دا وراسه چې ده نه دا به موږ نورم مخ ته بیایو مننه